امام په دین کې تیر شوی دی الحافظ ابراهیم ابن اسحاق الحربي رحمه الله. احمد ابن سلیمان د دنه دا قصه بیانې د قصه نه نقل کوي. احمد ابن سلمان وی زه غریب شوی وم، ډېر غریب شوی وم، مسلې راباندې ډېرې شوي، نو په دې ابراهیم الحربي پسې لاړم، دا چې امام دی په دین کې. وی ما ورته خپله قصه وکړه چې ډېر زیات یعنې راګیر شوی یم په مسلو کې. وی ما ته وی چې لا یضیق صدرک، سینه مه تنګوه، سینه مه تنګوه، الله به سره مرسته کوي. په ما باندې وی داسې سخت راغلی و، دا اوس دې خپله قصه یې شروع کړه. امام ابراهیم ابن اسحاق الحربي دې کس ته قصه کوي چې ډېره تسلي وشي. وی په ما باندې داسې وخت هم راغلی و، ستا د غلطه ښیي، په ما داسې وخت راغلی و چې زما بچو ته خوراک نه میلاوېدو. وی کور ته رالم، ښځه مې غوسه وه. وی ما ته وی چې هب انی و ایاک نصبر، زه صحیح شو، ما او تا خو به صبر وکړو. وی دې ماشومانو سره څه چل وکړو، ما او تا خو به ګزاره کوو، خو دې ماشومانو له غوسه پیدا کول غواړي که نه. نو ته داسې کار وکړه چې د خپل کتابونو کې څه خرڅ کړه، رزق په کار دی که نه. دا سره ډېر قیمتي کتابونه، هغه وخت خو د علم دور او پوه خلک و، هغه وخت کې خو به کتاب داسې وي چې لکه سره زر، د سرو زرو نه هم زیات قیمت و. دا خو اوس امت د علم نه لرې شو، کتاب څوک پېژني نو چې څه ته وایي. ته د خپلو کتابونو کې بعض کتابونه خرڅ کړه، اوس موږ څه وکړو؟ وی بخل مې وکړو، ما چې کتابونه نه خرڅو، کتابونو بارکې زه بخیل یم، کتاب ولې خرڅو؟ خو ما ورته چې سهار به زه قرض راوړم، سهار به د چا نه قرض کمه او الله به رحم وکړي. ګوره په الله باندې ښه ګمان، لکه دی ونه وي چې زه دومره عالم او دینداره او بیا هم الله زما مرسته نه کوي. لکه بعض چې دوه منځونه د ورځې وکړي نو د دا مطلب وي چې بس د اسمان نه به دروازې کولاو شي او د سرو زرو کړار به جوړي را روانې به وي. دی د دین امام دی او دومره غریب دی چې کور کې څه نشته. وی الله به رحم وکړي که نه، سبا به چا نه قرض وال، عرش باندې ورب شته به رحم کوي. نو وایي چې زما کور و، د کور خوا کې به دی کېناستو او د کتابونه به یې مطالعه کوله او د کتابونو نه به یې نسخ کوله، که کتابونه به بل کتاب ته دا خبرې لیکل دا به یې راړول په خپله. وایي زه ناست وم دقه شپه چې سبا به قرض راوړم، شپه پرې راغله. اذا داق يدق الباب، چا دروازه وواله د شپې. وی ما دنې نه اواز وکړو چې څوک یې؟ وی چې د ګاونډیانو کې یم. وی ما ورته ویل چې راځه راننوځه. وی ما ته وی چې در ننوځم خو دا ډیوه بنده که، ډیوه چې کومه تا لګولې بنده که، ډیوه لګولې چې کتاب ګوري او لیکل کوي، نو دا ډیوه بنده که. وی ما ډیوه کمزورې کړه او هغه ته وایي چې راننوځه. وایي چې راننوتو به زما خوا کې څه کېښود او ډارې کې لاړ. وایي بیا مې هغه ډیوه تیزه کړه، اور مې تیز کو، نو چې مې وکتو نو پای کې یو قیمتي کپړه پرته وه او په هغه کپړه کې د دنیا قسمه قسم خوراکونه پراته وکاغدن، او یو کاغد پکې پروت و. کاغد دا په عربۍ کې دا ټکي استعمالېږي ګوره، الکاغد دا هغه پاڼې ته وایي چې لیکل پکې کېږي، ګوره موږ چې ورته کاغذ وایو. و یو ورسره کاغذ و، په هغې کې 500 درهمه پراته وو. 500 درهمه ګوره دا معمولي شی نه دی، په هغه وخت کې به درهم او دینار د سرو زرو سپینو زرو. وی ډایرکټ مې ښځې ته اواز وکړو، شپه هغه پرته وه، وده شوي خو نه وو، ځکه چې هم وږی د ماشومان وږي وي چې راله. وی ما ورته چې ماشومان راپاڅوه، قسمه قسم خوراکونه چې خوراکونه مو کړو، ځان مو ښه موړ کړو. وی سهار لاړم او د چا چې په ما قرضه وه هغه مې ورکړه. وی دغه ورځو کې دا حاجیان چې دی را روانو د خراسان د دې علاقې نه، د حج موسم و. وی دا شپه چې تېره شوه، سبا زه د کور د دروازې سره ناست یم، یو جمال را روان دی. جمال معنی د یو کس دی چې هغه اوښ را روان کړی دی او 2 اوښان دي ورسره، 2 اوښان دي
او دواړه اوښان ډک دي د سامان نه، بلکل داسې دي چې تپوس یې مه کوه. په دې کې مال هم دی، خوراک هم دی، هر څه دي پکې. وی چې زما خواله راغی ما ته وی چې د ابراهیم الحربي کور کوم ځای کې دی؟ ما چې زه یم که نه ابراهیم الحربي؟ وی سامان یې راکوزول شروع کړو. وی ما چې څه کې دلته ده؟ وی دا د خراسان یو کس ما ته ویلي و چې تاسو تېرېږئ داسې یو کس به راځي د هغه د کور سره به دا سامان تېر کوي. وی ما ورته چې څوک دی؟ وی قسم یې راکړی چې زما نوم به ورته نه وي. دا قصه ګورې خطیب بغدادي راوړې ده، امام ذهبي هم راوړې ده د ابراهیم ابن اسحاق په ترجمه کې، د ده په سیرت کې دا قصه یې راوړې ده. سبحان الله، وګوره په الله باندې ښه ګمان دی د کوم ځای نه مال راغی، د شپې راغی سحر له بیا را او د خراسان نه هلته الله د چا په زړه کې اچولي دي دله دا سامان ولېږي، دومره مال راغی. ولې؟ ځکه چې د هغه په الله باندې ښه ګمان. نو په الله باندې ښه ګمان ساتئ، الله به دا هر څه اسان کړي. په دې